اوس هر سړي ځان له یو فیسبوک پیج جوړ کړی دی، یو یوټیوب پیج جوړ کړی دی او هغه ته په هغې ارنینګ میلاویږي، موږ ته مونټایزیشن ویلی شو، یعنې د اشتهار پرې راځي هغه ته پیسې میلاویږي. او هر سړی څنګه چې تاسو وویلو چې د هغه پیشه که هر څه ده، مایک یې راغستی یا چې دی نو یو موبایل یې راغستی دی او په سیکنډونو کې هغه انفارمیشن ورسوي او په چوک کې ولاړ دی، په سیند په غاړه ولاړ دی، هر ځای ولاړ دی، هر قسم انفارمیشن ورکوي، د هغې چې دی نه تصدیق شته، نه په هغې کې فکر شته، نه چې دی هغه تاسو ته هم پته ده کتونکو ته وایي چې ډاکټر مقبولي ما سره موجود دی او په صحافت کې دو پی ایچ ډي کړې ده په یو خاص موضوع باندې، په دغې باندې دغه تناظر کوس بس کوو. اوس دغه انفارمیشن چې سنسر راځي، بغیر کیپینګ کې راځي، عامو خلکو ته زموږ په معاشرې باندې هغې څومره اغېز کړی، څومره اثر یې پرې باسلی دی؟ ګوره یو خو موږ اوسه پورې هم اپټیمسټ یو، موږ دا تمه لرو چې زموږ د سوشل میډیا به د وخت سره میچور شي، خو الله دې کړي چې دا زر تر زره میچور شي، ځکه چې پته نه لګي چې د دې میچورټي د ټایم به څومره وي، یو ډیکیډ دی، 2 ډیکیډ دي، 50 کاله دي، 100 کاله دي. موجوده چې په کوم فارم کې سوشل میډیا ده د بده مرغه موږ به د حقیقت تسلیمو چې په ځای د دې چې دا میډیا د پازیټیو کار دپاره استعمال شي، حالانکې د پازیټیو کار دپاره هم استعمالیږي، خو د دې نیګیټیو افیکټس چې کوم دي هغه زما په خیال د 80% سیوا دي، ځکه خلک دا میډیا څه لپاره استعمالوي؟ د بل سړي د بدنامولو دپاره. ګمنام پیجز چې کوم دي هغه راغلي دي، تا به څوک کومه خبره وکړي ته کله خپله صفایي کوې، مطلب دا دی دنیا ته خبر ستا متعلق چې دی هغه خور شوی. نو د دې پازیټیو اثرات هم شته لکه چې خلک هغه خبرې چې هغه به سړی مخامخ به نه شو راتلی، هغه به د خبره وکړه لکه. خو د دې نقصانات داسې دي چې فرض که ستا د یو کس سره نه لګي، طبیعت یې ورسره نه لګي، ته د هغه خلاف پروپیګنډه وکړه، جعلي خبرونه ولګوه، غلط خبرونه ولګوه، او بیا د بده مرغه د دې سره ته AI استعمال وکړه. یعنې څونه د افسوس خبره ده چې په ننني دور کې چې کله سوشل میډیا استعمالي او د هغې سره د AI ته په غلط انداز کې استعمال کې او سر د یو کس لګولی، وجود د بل سړي لګولی، یو انسان او د بل انسان سره د دغه داسې کلوزنس راوستی چې د هغې نه خدای مکه څونه لکه نسلونه تباه کېږي، خاندانونه تباه کېږي د خبرې نه. مطلب تاسو پوهېږئ زما خیال دی. نو زه دا خبره کوم چې د دې څیز دپاره حکومت له داسې کوټلې ګامونه پورته کول پکار دي. چې حکومت څه ذمهواري ده دلته، خو چې دی نو پیمرا هم شته، دلته چې دی نو انفارمیشن ډپارټمنټ هم شته دی، دلته چې دی نوي قانونونه هم راځي چې یاره دا به موږ روکتام کوو. آیا دا مؤثر دي یا څه ذمهواري پکار ده د حکومت چې یاره دا تاسو ته دغه وویل که نه چې د هغه اوښ چې د هغه ته دغه نه وي، پړی نه وي او هغه په دغه کې په صحرا کې داسې ګرځي، نو د هغه اوښ په شانتې به دا دغسې روان وي. نیت صاحب زمونږ په ملک ډېر قوانین موجود دي، لکه کله چې اخبارات ډېر په داسې په زوم کې وو او ډېر په ترقۍ باندې وو، یو قانون راغلی و هغې ته به وایي پرنټ اینډ پبلیکیشن آرډیننس. دا د 60s او د 70s د زمانې خبره ده. د هغې نه پس چې کله الکترونیک میډیا راله، نو د هغې دپاره د الکترونیک میډیا ریګولیشن اتھارټي چې کوم ده دا پیمرا جوړه شوه لکه. د هغې نه پس زموږ سره دلته نور قوانین لکه نن سبا یو بل قانون راغلی هغې ته پیکا وایي، د FIS ډېر لکه دغه دي. دې نه علاوه په قانون کې موږ سره یو بل قانون د هغې ته موږ ډیفیمیشن ایکټ ورته وایو. دا ټول قوانین په خپل ځای موجود دي. خو د افسوس خبره دا ده څنګه چې د انډیویجول باندې موږ اعتراض کوو، حکومت وخت چې کوم دی هغه چېرته هم دا قوانین دې دپاره نه استعمالوي چې د هغې نه د هغې سټیزن ته فایده میلاو شي. حکومت پیکا قانون ولې جوړوي چې په ما څوک تنقید ونه کړي. حکومت چې کوم دی فلانې قانون ولې جوړوي چې زه دا میډیا څنګه کنټرول کړم. حکومت فلانې قانون ولې جوړوي چې صحافي څنګه کنټرول کړم، چې زما اتھارټي نه چیلنج کوي څوک، ما به څوک خبره نه کوي. حکومت د بده مرغه تر نننۍ ورځې پورې په دې خبره کې بالکل انټرسټډ نه دی چې زما یو سټیزن دی په بل سټیزن خلاف پروپیګنډه ونه کړي، زما یو سټیزن دی د بل سټیزنز چې کوم دی جامې ونه باسي. نو ځکه زه وایم چې یاره حکومت له چې کومه ذمهداري ورکول پکار دي هغه ذمهداري نشته دی. دې سره یو بل اهم خبره، تاسو موږ عام طور باندې چې کله ترقۍ مثال ورکوو نو موږ د امریکایي مثال ورکوو. امریکا چې کله د ترقۍ کړې ده داسې ترقۍ نه ده کړې. امریکا د ترقۍ یوازې په ساینس او په ټکنالوژي کې نه ده کړې. امریکا یوازې د ترقۍ په صحافت کې نه ده کړې. هغې یوازې د ترقۍ په هالیوډ بالیوډ کې نه ده کړې. امریکا د ترقۍ په شخصي ازادیانو کې کړې ده، په جمهوري ازادیانو کې کړې ده، په فری ټریډ کې کړې ده. د امریکا چې کله آئین جوړ شو، تاسو به حیران شئ چې کله د امریکا په آئین کې اولنی امنډمنټ کېږي، د هغې الفاظ دا دي چې زموږ د کم کانګرس چې کوم دی، یعنې د هغې چې کومه قومي اسمبلي ده، دا به داسې یو قانون نشي جوړولی چې هغه د خلکو په آزاد اظهار رایې باندې پابندي ولګوي. څه خبره صحیح ده. اوس دلته خو شته ازادي په پاکستان کې خو ډېره ده، او دلته کې چې دی نو هر سړی چې دی په چوک کې ودرېږي او تاسو یې د بل سړي سپکاوی هم کوي، بېعزتي هم کوي، نو سره
ایویډنس نه سره ثبوت نه سره چې نه کاغذي سب انټراکشن کومه دلته د کنځلو ازادي خوشته خو د حقایق ویلو ازادي نشته. دا خبره دي اوس راځم دغه اوس زموږ خلک چې دی یعنی تاسو ماس وایي یعنی کوم خلک اډینس دي چې دغه موږ ورکو انفارمیشن ورکو هغه خلک زیات تر ولې هغه لایک کوي چې کوم کې چې رش الفاظ استعمال شوي کوم ځای کې چې چا سپکاوی شوي کوم ځای کې چې هغه ځان نه انقلابي جوړ کړي هغه خبرې کړي هغه وایي خبرې کوي دا ذهنیت ولې جوړ شوی دا څنګه چینج کیږي؟ د خان صاحب ډیره پخوانی خبره زمونږ په یونیورسيټي کې سبق وینو زمونږ یو ګروپ چې کوم دی هغه لاهور ته چکر لګولې وو په هغه وخت کې لاهور کې چې کوم د ایور نیو سټوډیو دا چې کوم دی ډېر مشهور وي ادا د بدر منیر صاحب بخینو هغه چې هغه سره ملاقات وشو موږ هغه ته ریکوست وکړو چې تاسو د پښتو چې د کوم فلمونه جوړوي نو تاسو چې په دې کې د کوم کنځلې کوي ویلې کوي د خځې چې کوم د ډانسونه غډاګانې کوي دا خو تاسو بالکل لګي د پښتنو کلچر تباہ برباد کړو تاسو ولګي د دې په ځای باندې آرټ فلمونه جوړوي د دې چې نغلار شي بدر منیر او ته وی چې رورا ستا په خبره موږ عمل کړو موږ دلته کې فلانه فلم جوړ کړو فلانه فلم جوړ کړو خو چې کله موږ آرټ فلم جوړ کړو هغه تاسو بیا نه ګورئ خلک هم دقه ولګرټي ګوري د بده مرغه اوس اخري وزه سب دې خبر لسب دا کوم چې خلک په سکرین باندې هغه څه ګوري چې باقي کنزل سی وایي باقي کې ویل سی وایي باقي کې د بتړي بیزتی سی وایي چې کله پکې دا خبرې نه وي د بده مرغه دلته کې چې کم ستا کم سکولرز دي لکه اور موږ خبره کوله چې په پاکستان کې یو سکولر دی د فزکس یو ډېر لوی علم دی پرویز هوت بای د پرویز هوت بای لایکس تو ګوره دا کمنټس ګوره راته تا پسونه کې مخکاری دي دلته موږ نوم نالو چې هغه مسخره چې کوي هغه مسخره چې کوم دی هغه تو ګوره دا دومره فالوور چې ته سره به حیران شي لکه نو دا خلکو منټالیټي دا بده مرغه مسخره نه پختل ډاکټر صاحب پی ایچ ډی وکړي دا اکیډمیک دغه هم کړی دی یونیورسيټیانو کې چې لیکچر هم ورکړي دي په غټ غټ کانفرنسونو کې شرکت هم کړی دی امریکې تم تللی نور یورپ تم تللی اوس د دې حل څه دی چې د میډیا د سټریم لاین شي خلکو ته حقایق معلوم شي او ظاهر خبره ده چې میډیا ته د سټیټ څلورم پیلر وایي په ترقۍ کې لوی کردار ادا کوي ایز ا ټول د په ماضي کې یوز شوی دی اوس هم یوز کیږي د دې یو سبجیکټ هم دی باقاعده چې میډیا د ترقۍ یو پړوی ده څنګه به دا ټیک کیږي یا سب دې لپاره مختلف سټپس کې دي شي لکه کله کومنګ د سوشل میډیا د ازادي خبره کوو دا سوشل میډیا خو نن په امریکا کې آزاد ده دا خو په پوره یورپ کې آزاد ده دا خو په استرالیا په کانټیننټ کې آزاد ده الته کې دا مسلې مخ دې راغلي کم چې دلته د مسلې مخ درازي دغه وجه دا چې هغه سوشل میډیا هم ریګولیټ کړي ده نمبر 1 پدې کې دا پکار ده چې که زه فرض کړم په فیسبوک باندې زه د نیوز پیج جوړوم دغه د لپاره د حکومت څخه کنټرول پکار دی کولای د باقاعده د پرسونل تعلیم پکار دی ځکه د خوراک د لپاره یو پیج جوړوم نو پکار دی چې دلته کې د ادارې چې هغه ماته چې ټیک تیار ته د خوراک د لپاره یو اتورایزډ کسي کنه ته اتورایز شپټ یو کنه لگا ځکه فار ایگزامپل د انټرټینمنت یو پیج جوړوم نو پکار چې حکومت خو مان تاسو تاسو کوالیفیکیشن دی نو که زه دلته کې بده مرغه د یو معمولی پوسټ د لپاره خو زه کوالیفیکیشن مست ما کړی دی خو هغه څه چې هغه د خلکو په ذهنونو باندې اثر کوي هغه څه چې هغه د انسان په شخصیت باندې اثر کوي دغه لپاره ما بنیادی څه قسمه کوالیفیکیشن نه دی ښه بیا په وخت چې دغه حالي په دې کې ټیک ټاک حکومت لپاره تک پکار دی او ورسره د دې ملک هغه تنظیمونه اگر صحافیانو تنظیمونه چې هغه د دعوی کوي چې موږ د پوره ملک پلان فن تنظیم یو پکاره چې هغه راشي د سټیک هولډر سره کینو د باقاعده د میډیا چې کوم د په خطر کې باندې ریګولیټ کی خود حکومت د خپل انټرست لپاره نه چې پیکا به جوړ کوم ځکه خلک جیلون ته لګم د عوام په انټرست کې چې کوم د قانون سازي پکار ده ډیر زیاته مننه